الګ ورو ډینګر سیګریټ راکا صاحب اسی او تاسو مې نه کوو چې تاسو تنخواه به څومره مړه ته زما په تنخواه څه کې بس اسی تاسو مې کوو مړه خپل کار سره کار ساته سره سود نه ډیره زیاته ده زما تنخواه یاره تنخواه خو دې هر څومره ده خو تمیز د کې نشته چې اوس په څنګه معلومات کوم دفتر خو ډېر ښکلی دی خو تنخواه به هم ډېره هغه یو سیګریټ راکا یو چنګم راکا صاحب یو تاسو مې کوو که خپه کېږي نه مړه په دې دفتر کې د مشر او په دې کور کې خلک کم دي چې اوس په تم زمانه تاسو کې خیر وای څه خبره ده اسی تاسو د تنخواه به څومره مړه ته زما په تنخواه څه کې تاسو ټول یو شان جواب ورکوئ خلکو نه څه مطلب څه مطلب نشته بس 100 روپۍ راکوه او ځه زما په کاته کې ولیکه الګ ورو چې کوم سیګریټس کوم هغه راکا ورون ته زما تنخواه په باره کې تاسو لیکو اول راته دا ووایه چې ستا تنخواه څومره ده بیا به درته خبره کوم ها لکه زه به ستا خبرې اوس هم اورم صحیح ده ځه زما 3000 روپۍ تنخواه ده ولې زه تا ځه اخوا دېخوا سړی ښکارم ته به څو ګنټې ډیوټي کې 12 ګنټې ډیوټي کوم ها تاسو 12 ګنټې ډیوټي کوئ تاسو تعلیم څومره کړلی ما ایم بی اے کړلی او په دې دفتر کې نوکري او ما ایم بی اے پلس انجینیرینګ کړلی ها تاسو خو ډېر تعلیم یافته او ډېر دماغ والا خلک یې ها ولې تا ته څه ښکارو امر ستا څه کار دی زه راته هلک پخان نه کړلی بوتل راکړه او ګبین خرڅ کړه او سیګریټ خرڅ کړه او د چا له څونه ورکولي او چا نه څونه اخیستلي او هغه کار لم 50 ور کالکولیټر کوي صاحبه چاته هم چېرته په سپک نظر مه ګورئ او ما ته پته ده اوس په ته چې د ورځې 10,000 ګټم او 15,000 ګټم او وغیره وغیره او دا شی نه ما په ویډیوګانو کې ډېر کتي دي خبره دی بالکل ټیک ده چې زه ستاسو نه ډېرې ګټم خو ما دا خبره نه کوله ما دا خبره کوله چې څوک په محنت او په ایماندارۍ ګټي د هغه یو عزت پکار دی ها لکه زه اوس د پاپوړو یو دوکاندار ته سلوټ وکړم یو خبره یاد ساته تا په سټنډرډ او زموږ په سټنډرډ کې ډېر فرق دی تا تنخواه په باره کې تپوس کوو هغه خبره تاسو وکړم هغه خو ما د خپل ورور په باره کې معلومات کول چې تعلیم پې وکړم چې ستاسو په شانې نوکر کړم او که د دې خپلې په شان دوکان ونه وکړم په هغې کې کښېنوم ستاسو د دې شکلونو نه ما ته پته ولګېده چې د نوکرۍ سره سړی ډېر قارېږي ډېره نشه پکې راځي ستاسو نه خو ستاسو د ګیټ ته څوکیدار ښه دی هر ټایم خوشحاله خو وي که نه ګوره تر اوسه پورې ما یوه نشه هم نه ده کړې او سیګریټو له تاسو په ما پسې راځئ ولې ځکه تاسو هر وخت په ټینشن کې او پاتې شوه د سټنډرډ خبره چې نن سبا د چا سره پیسې وي د هغه هر څه برابر وي بله خبره ستاسو د دواړو نه زه ښه یم چې څه ټایم وغواړم زه آرام کولی شم او اوس پیسې ورکوئ او زه ځم زما د آرام ټایم د زه دوکان بندوم پیسې ورکوئ